خوست کې د ځوانانو یووالي تسلیق لاندې روژه ماتي د خوست په اماني لوبغالي کې ترسره شو. په یاد روژه ماتي کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. ځوانانو پر ټولو افغانانو د ملي یووالي غږ وکړ او ورته مهال له امارت څخه د ملاتړ ترڅنګ د ملي پروژو څخه ننګه وکړه. دوی له اووم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د خلاصون په تړاو هم غوښتنې وکړې. د دولت او د نظام همکاري د ولسونو سره پوره موجوده ده او دغه شی د ولسونو همکاري د نظام سره پوره موجوده ده. هیله او غوښتنه مو دا ده د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه څخه چې په اوس کې لکه سره کم ته چې د ځوانانو مشرانو تعلیم ضرور دی، همدې شکل نه دی زموږ خویندې چې په کورونو کې دي او د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، هغوی ته د اسلام په چوکاټ کې د افغانستان د عرف او عاداتو په چوکاټ کې زمینه سازي وشي ترڅو دوی د خپلو خویندو لپاره د افغانستان په خاوره کې خپله کار وکړي. په هېواد کې هغه ملي پروژې لکه فرض کړه کوشتپې کانال شو او د دغې موږ ننګه کوو، د دغې ترڅنګ موږ ولاړ یو ټول د افغانستان ملت او موږ غواړو چې دا رقم د ملي پروژې په افغانستان کې نور هم تطبیق شي. ورته مهال د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري وویل ولس او امارت تر بل هر وخت یو موټی او یو لاس دی. د په ورته وخت کې ویل هیله مند دی چې تعلیم او نور مسایل چې عام ولس یې غوښتنه کوي یوه ورځ به حل شي. د وړاندې زیاته کړه زه تر هغې مسؤلیت لرم چې د خپل ولس خدمت وکړم څومره چې طاقت ماته لاره کړې د دې ولس عقیده وساتم، د دې ولس عزت او ناموس وساتم، سر وساتم او که دې نه اخوا د ما طاقت نه و لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ښاغلي عمري د ځوانانو ملي احساس وستایه او ورته مهال پر دوی غږ وکړ چې د ملي فکر او د پرمختګ په برخه کې د خپلې هلې ځلې هیڅکله هم دریغ نه کړي. د په خبره امارت د ولس تر شا دی او هیڅکله به د ولس حق او غوښتنه په ځمکه ونه غورځوي. نوموړي شته امن ته په اشارې وویل چې تر بل هر وخت پانګونې او د هیواد پرمختګ لپاره زمینه برابره شوې ده او هر څوک کولی شي چې له کومې ویرې او ډار پرته خپل ګلالی افغانستان ودان کړي.